अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ेम शाही जान ज़ेब द खबर सट की खपल कोर समावल न बगैर द कर्जुन न खलासन मुमकिन न दे द खजानी वजीर प बुनेर के वदेश का नाल अजमका रिकावर द जंगलात रियासती इदारे त वस्पारल शवा द खबर तफसील खपल कोर समावल न बगैर द कर्जुन न खलासन मुमकिन न दे द खजानी वजीर मोहम्मद औरंगजेब वेली दी पाकिस्तान द कर्जुन द बोझ न खलासन लपारा खपल मीशत खकावल जरूरी दी په स्विट्जरलैंड کې د ډایوس ښار کې وی مذاکرات ته په وینا کې هغه ویل چې د پاکستان تر ټولو لوی مسله د کرنٹ اکاؤنٹ فزیکل اکاؤنٹ بنیادی خساره ده د فزیکل خسارې اصلي وجه د ټیکس ټو جی ټي پی 9 تر 10% غیر پایدار شاره ده چې دا ډانچه اصلاحات په وسیله تر 10% پورې څغلاول وساره روانه ده د خزانه وزیر واضح کړه چې حکومت د خپل خرچو کمی د قرضو د ادا کولو حجم راکمولو پالیسي عملي کوي هغه ویل چې خرچې د قرضونو لارې چلولو په ځای دي د برآمداتو واده د پیداواري اصلاح زیاتول ضروري دي محمد اورنګزیب زیاته کړه چې کله د جی ډي پي واده 4% ته ورسیږي نو اقتصاد په برآمداتو تکیه کوي چې دې د وجې د ادایګو توازن خرابېږي او هر ځل د آی ایم اف نه مرسته غوښتل کېږي هغه دا هم ویل چې د عالمي بانک سره 10 کلنه شراکت داری پروګرام لري د زیاتودونکي آبادي غربت او ماحولیاتي مسایل په کابو کولو سره د پایدار ترقۍ په طرف قدمونه پورته کیږي په سی پیک کې دویم پړاو به د حکومت ټو حکومت په ځای د بزنس ټو بزنس همکاري ته پام وشي او د چینی کمپنیانو ته به خایله کولو کوشش وشي چې خپل پیداواري یونټونه پاکستان ته انتقال کړي د خزانه وزیر د پانډا باندې اجرا لاري د چین د کیپټل مارکیټ سره د رابطې جوړولو او د مصر د کامیاب اقتصادي تجربونه د ازدا کولو امید ظاهر کړو هغه ویل چې خصوصي سکتورونه د معیشت په ترقۍ کې مشر رول لوبوي او پاکستان په آی ټي سکتورونو کې د ځوانانو لپاره بېشماره فرصتونه لري چې عالمي کچې د ملازمتونو ترلاسه کول یو مثبت قدم دی په بونیر کې وسلوخ کانال ازمکه ریکور جنگلات ریاستی ادارې ته وسپارل شوه د بونیر ولسوالي په ناوګۍ علاقه کې وسلوخ کانال سرکاري ځمکه ریکور شوه او د جنگلاتي ریاستی ادارې ته وسپارل شوه چې مالیت 3 کروڑه 4 لک روپو لري د خیبر پختونخوا د انټي کرپشن ادارې ته د جنگلاتو ریاستی ادارې ځمکې باندې غیر قانوني قبضو په اړه شکایتونه ترلاسه شوي وو چې په تحقیقاتو کې د ځمکې باندې د غیر قانوني قبضه افشا شوه د انټي کرپشن ادارې د عملیاتو په ترڅ کې دا ځمکه ریکور کړه د اسسټنټ کمشنر د ریونیو وزارت افسرانو او پولیسو موجودګۍ کې د جنگلاتو ریاستي ادارې ته وسپارل شوه دا کاروایی د سرکاري ځمکې د ساتنې او غیر قانوني قبضې پای ته رسولو لپاره د انټي کرپشن ادارې د هیڅو یو برخه ده داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ